هغه پیر چې زموږ په پاکستان کې دی هغه هوایي چوف چې کوي لیدلی هم دی که ډېر وخت نه چلېږي نو هغه زر ووایي په لاس په کوم ځای باندې دړي هلته لاس کېږدي د چا سره بوتل یې سړی کوله وکړه او به تسبیح ورسره چوف 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 دا چل کوي دې قمقل ته او دې ذهني بیمار ته هم په سوونو خلک ناشي یاره ناشنا خلک دي زموږ نو په دې دمونو سخت مین دي او په دې چوف چوف باندې مین دي د مانځه نه بعد په دې دعا وکړي چوف غاړه کې به چوف کوي او باسي یو ما لیدلی و دلته یې دوکان دی نږدې زه یې پېژنم هغه چې څنګه سلام وګرځو یو د جومات نه ډاري کوو ځکه چې هلته خو دوکان کولاوی نو زم په هغه ورځ ډېر تعدیم و څه کار مې و نو زم زر ووتم سلام مې وګرځو بس دغه استغفرالله مې وویل مې پاڅېدم وویل چې زه ووتم نو زه د دې طرف ووتم هغه د دې طرف راووت نو په روانه باندې لاسې لاسې اوچت کړي و دې بلډینګونو ته ګوري او روان دي ما دا سوچ کو چې دې ټیم کې دې کومه دعا غواړي او ای دا دعاګانې الله قبلوي په روانه دل شان د لاس نیولي او دې بلډینګونو ته ګوري او روان دی لاسې داسې نو ما اوس ده ته اوس وګوره که ده ته ووایي چې دا دعا نشته دې م وایي تاسو دعاګانې نه منئ نو دا ستا د دعا څه دعا ده چې زه یې ومنم نو مسلې حاصل دا شو که چېرته کله نا کله سړی وکړي نو دې کې څه حرج نشته خو لازمولې په ځان باندې داسې دي دا بدعت دی بله مسله زمونږ د خلک چې کله د اذکار ختم کړي د مانځه نه نو بیا یې چوف په یې ټول لاسې راکاږي او بیا یې د خپو لاندې هم داسې راکاږي دا کار څنګه دی سوالاتو جواباتو په نشیز کې ما د دې تفصیل ښه بیان کړی خو اوس بیا بیان دا کار بدعت دی دا کار څه دی بدعت دی او هر هغه کار چې پیغمبر نه دی کړی اثر یې شریعت کې نشته هغې ته بدعت ویلی کېږي په یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت چې هغه دا کار کړی یې پې امر کړی چې تاسو داسې کوئ نه دي ثابت نو دی وی په دې کې حرج څه شو خو ذکر دی ما وکړو اوس مې په ځان باندې چوف کو ځان مې پې دم کو نو بیا درته زه یو خبره کوم جواب کې هغه ده یعنې دا ذکر ته صرف دې دپاره کوې چې ځان پې دمې ما ته ته وایي که زموږ د خلک په دې دمونو مین دي په دې چوف را چوف مین دي زموږ د بوډیګانو د ښځو دوی هم دا عادت دی د ښځو هم دا عادت دی ښځې اکثر کې وایي چې غاړه کې داسې چوف وکړي زموږ یو خپل دی ماشوم زموږ کره راغلي وو وړوکی دی نو چې لمونځ یې کوو ناست وو نو ما ورته کتو چې لمونځ یې ختم کړو نو بیا یې داسې دې غاړه کې چوف وکړو مور نه یې چلې زده کړه او بیا د هغه زنانو هغه چوف داسې معمولي نه ټول کور کې کوي کوم چې وده یي د هغه نه کمبل اوچت کړي په هغه م یو چوف ور ووایي داسې ده که نه ده په وده یې م ور وولي دا نشته په شریعت کې وایي زه دم کومه زه درته دا وایم که ته دا وې چې الله زما حفاظت وکړي او د هر شر نه مې وساتي دا ذکر چې ته وې الله دې هسې هم د دې د لاسه ساتي د دې چوف مفته به کې څه ضرورت شو کله ناکله نادرا لکه اوس یو سړی دی بیمار دی بیماري ډېره شوې ده غریب سړی شوی دی دې بیمارۍ ستړی کړی ده ذکر یې ووایي او نیت یې ورسره دا وکړو چې دا ذکر هم کوم د ماښام د په ځان مې بیا چوف هم کوم دم به شي چې ته کله ناکله که سړی وکړي